سلامونه نیکی هیلې احترامات یو وارې بیا زه یم وقاص احمد او راسره دی ډاکټر یاسین اقبال یوسف زی صاحب. ډاکټر صاحب تیر پروګرام مونږ کړی و په اجمل خټک صاحب باندې او خو دویم چې کوم د پښتو په ادب کې ډېر غټ نوم راځي بار بار مونږ یې اورو هغه دی د ډاکټر شیرزمان تیزي صاحب. نو ما وی چې لکه د پښتو په ادب کې د هغه څومره کنټریبیوشن دی د هغه څومره خدمات دي که په دغې باندې مو راسره رڼا واچوله نو کتونکي به هم ډاکټر صاحب نه خبر شي او مونږ ډېر واړه لکه دومره واړه چې هغه کتاب باندې هغه خط لوستل چې سړی زده کړي چې دا کتاب چا لیکلی دی او پسې لیکلی شوی نو چې چا به هم بي ایم اے پښتو کې کوو نو هغې سره به یو ناول او هغه ناول د هغې نوم ګل خان. دا ډېر مشهور کتاب و د ګل خان ناول چې لاندې به ورته مونږ وکتل نو هغې ته به یې لیکلی و شیرزمان غمجن. نو لکه په کتابونو چې ته نومونه ووینې او وړوکې نو سړی دا خیال و خاطر کې هم نه راځي چې دا خلک به مونږ چېرته وینو او دا به ژوندو خلکو کې. نو هغه ګل خان ناول به مونږ کوتو او دا د ایم اے او د بي اے په کورسونو کې و. ډېره موده په دې تېره شوه بیا چې زه لویېدم او ادب سره مې مینه هم زیاتېده لوست مې هم لږ زیاتېده نو یو داسې زمانه راغله چې یو څو کسانو چې هغې فکرمند وو چې هسې نه دا پښتو د کمپیوټر د منډه کې شامله نه شي په کمپیوټر باندې پښتو را نه شي نو هغې کې یو نوم چې و نو ډاکټر شیرزمان تایزی و. زه چې بیا وروستو خبر شوم چې دا هم اکه غمجن شیرزمان و خو بیا نوم ډاکټر شیرزمان تایزی و. هغه به ما سره رابطې کولې هغه زمانه کې ایم ایس ان نوی نوی راغلی و دا 20 کاله خواوشا پخوانی خبرې دي په ایم ایس ان به یې راسره بحثونه کولو او خبرې به یې کولې مونږ ته به تبلیغ کوو یو قسمه چې پښتو په انټرنیټ باندې په کمپیوټر باندې شته کوي او د ګل خان نه علاوه مونږ ته پته نه وه چې ډاکټر صاحب نور هم څه کړي دي. د هغې ګپ شپ نه ورو خبره سیوا کېده چې زه پاکستان ته رالم بیا ډاکټر صاحب سره ملاقاتونه هم شروع شو. دی د پبو و او په پبو کې به په عثمان آباد کې اوسېدم. بیا یو داسې وخت راغی چې چا به هم د پښتو خلاف څه کولو یا به د افغانستان حکومت یا نور چا د پښتو پاکله یا یو سیاسي ډلې او سوچ به یې کوو نو ده به ما ته سمدستي ټلیفون وکړو یاره که ته اخبار کې یو سټیټمنټ ورکړو یا دې څه ورکړه د دې خلاف و نو ما به ورته ډاکټر صاحب زه خو دومره نه پوهېږم علم او پوهه خو تاسو سره ده. هغه به وایي زه دومره غوسه یم چې زه څه لیکلی نه شم نو زه به په دې باندې بیا تفصیلي مضمون چاپ کوم خو اوس ته دا خبره وکړه چې خلکو ته پته ولګي چې دا دې څه کوي دا غلط کوي. د افغانستان باره کې به هم فکرمند و د پاکستان باره کې چې زه ورته نږدې شوم نو یو ورځ ته ما تپوس وکړو ته شیرزمان غمجن وې نو دا ډاکټر شیرزمان تایزی څنګه شوی هغه وی زما به اولادونه کېدل او اب وفات کېدل نو بیچاره ته ووایي چې تا ځان له په خپله غمجن نوم یخی دی نو خدای به در باندې غمونه راولي. نو وی ما بیا چې زما کوم سب ټرایب و نو هغه تایزی و نو ما ځان له خپل تخلص بدل کو او ځان مې تایزی کو نو هغه شو. بیا هغه ماله کتابونه راکړو نو چې ما ته پته ولګېد هغه ډېر د علم سړی و. هغه ګل خان ناول لیکلی و هغه واده ونه شو یو ناول دی او هغه که تاسو وکتو نو حیران به شئ ورته هغه په هپناټیزم باندې دی په هپناټیزم د هغه ډېر زبردست ناول دی. غونډې چې دی نو هغه دا ډیټیکټیو ناول دی دغسې امانت چې دی دا په کلاس سټرګل باندې ناول دی او اخري ناول چې لیکلی و نو هغه کړکېچ و نو دا ډېر لوی ناولسټ و او ما ته د ناول د پوهې پته په هغه ورځ ولګېده چې سعدالدین شپون صاحب چې دی نو دا د افغانستان ټاپ ناولسټ دی. شینټاغې او دسمسې یاران او داسې بلا ناولې سعدالدین شپون صاحب لیکلي دي. نو مونږ عالمي کانفرنس و هغې کې را روان وو نو سعدالدین شپون صاحب راغی نو ده ته وایي غمجنه وی چې اعتراض دی را باندې کوو
او نیوکې را باندې کولې نو په ماشومانو دې را باندې ولې کولې په خپله به دې کړې وې زما به مقام جوړ شوی چې تایزي صاحب یا غمجن چې دی نو په سعدالدین شپون صاحب په ناول باندې تنقید وکړو وي زما به په معیار جوړ شوی نو هغه وایي نه ما څه نه دي کړي هغه ورته وایي ما په ټوله دنیا کې سوچ وکړو چې په پښتو ناول باندې په دې ډونګوالي څوک پوهېږي نو وایي چې سوچ مې وکړو نو وایي ته راته ښکاره شوې وایي ما ته چا ویلي نه دي خو وایي ستا نه بغیر دا تنقید بل څوک کولی نه شي نو چې هغه شو نو ما ورته وایم ډاکټر صاحب څه چل کړی دی وی دا یو ماشوم راغی وی هغه تیسیس لیکلو وی ما ته وی چې د سعدالدین شپون صاحب په ناولو باندې کار کوم نو په دې کې د تنقید ځای راته وښیه وی ما ورته وی چې دا خو ډېر ساده سړی دی ناول یې لیکلی دی ډیټیکټیو د ډیټیکټیو ناول کې چې ته هر څه استعمالوې نو هغه به سیکرټ یې وي پټ به وي چې ښکاره کېږي نه رنګونه به پکې شوخ نه وي نو وي ده خو چې پکې هغه ګاډی جوړ کړی دی په هغې باندې خو پوسټر یې لګولی دي وي دا خو د ډیټیکټیو ناول بیړه د غرقه کړې ده نو دومره پوه او باریک بینه سړی و پښتو باندې دومره مین و چې هغه یو کتاب لیکلی دی په شاعرۍ باندې او هغې کې یو شعر دی وی هر طاقت د برمه پرېوت خو پښتو یې ختمه نه کړه هر طاقت د برمه پرېوت خو پښتو یې ختمه نه کړه هسې نه ده کرشمه څخه خامخا شته دې پښتو کې نو په پښتو باندې هغه دومره مین او شپه ورځ به فکرمند او یاره په هر څه به نظر ساتو ما به زه به چې چېرته خبرو ته تلم یا به چېرته تقریر به مې کوم هغه نه به مې تپوس وکړو چې یاره په دې سرلیک باندې خبرې دي نو زما به دا خیال و چې دی به ماته یا 2 منټه یا 3 منټه په دې باندې خبره وکړي هغه باس به 3 غنټو ته ورسېد چې دومره نالج او پوهه ورسره وه هغه تر 10مه پورې په سکول کې سبق ویلی او د اجمل خټک بابا شاګرد وم لږه موده اجمل خټک بابا چې کومه ټیچر استادي کړې وه په بو په سکول کې نو دی د هغه شاګرد هم پاتې شوی نو د سکول نه چې دی فارغ شو په دغه زمانه کې غازي خان بابا چې دی نو د نوښار د بسونو اډه کې منشي و نو هغه چې غازي خان بابا څه دښمني جوړه شوه نو وی زه د هغه په ځای منشي شوم د بسونو اډه کې نو هغه زمانه کې څه و د ورځې به چېرته یو بس نیمته که نه خو یې منشي زه شوم په اډه کې وی د هغې نه پس مې څه موده پس مې آرمي کې برتي شوم او اسپائی برتی شوم او دې سره به ما پرایویټ سبق وی ډېر ښه نشانه باز وم په هغې به راته پرایزونه میلاوېدل بیا دې انټلیجنس ته لاړ په آرمي کې په هغې کې به یې کار کوم او دې سره سره دې روان و سبق یې وي اخر کې د په سور ریولوشن باندې افغانستان کې چې کوم انقلاب راغلی و کمیونسټ په هغې باندې پی ایچ ډي وکړه د ایریا سټډي سنټر پېښور نه او د ده باره کې دته تمغه امتیاز هم میلاو شوی و او هغه کال ورته گورنر ویلي و گورنر بیا سپیشلی انوایټ کړی و نو ما خیال دی اویس غني گورنر و نو ورته وی په ټولو کې ستا د تمغه صحیح ده چې تا په تش لاس باندې او سکول ته نه تلې او تا پی ایچ ډي وکړه او دومره لوی معیار دی ورله جوړ کو چې واقعي ته ډېرې تمغې ډیزرو کوې بیا دې په افغان کونسلیټ کې هم انټلیجنس آفیسر په توګه باندې کار کړی بیا افغان ریفوجیز کمیشنریټ کې و هغې کې هم ډېر کار کړی